د اسحاق علیه السلام د زوی نوم عیس دی. عیس دا د یعقوب علیه السلام ورور دی. عیسی او یعقوب ورونه دي، خو یعقوب پیغمبر او عیس پیغمبر نو. دا روم او فارس چې دی دا د عیس اولاده ده. خو عیس انتهایی مالدار و، ځکه پلار ورته دعا کړې ده. دا یعقوب علیه السلام مور ته ګران و، دا عیس پلار ته ګران و. یعقوب علیه السلام به دا پسونه میږي سره ولی او عیس چې د ښکاري و ښکار به یې کو. اسحاق علیه السلام چې کمزوری شو، سترګو مبارکو نه دید لاړو. دی بچی ته وی عیس ته وی بچیا سپین ږیری یم غوښې ته مې زړه شوی دی، لاړ شه ښکار وکړه او غوښه سره کړه ما ته یې راوړه. هر پیغمبر ته الله یو دعا ورکړي چې خامخا یې قبلی، نو هغه دعا به درته وکړم. د یعقوب علیه السلام مور مبارکې چې د اسحاق علیه السلام خبره واورېده، نو یعقوب علیه السلام ته وی ورشه پسه حلال کا، موقع ده. پسه یې حلال کا او غوښه یې سره کړه. د عیس نه مخکې اسحاق علیه السلام ته راوړه، ورته وی دا واله صاحب تاسو غوښه غوښتې وه، غوښه وخوړه، دعا یې ورته وکړه، خدایا دا بچیم پیغمبر کې او د په اولاده کې ډېر پیغمبران پیدا کړي. عیس چې ماښام راغی غوښه یې راوړه، پلاره دعا دې رانه غوښه دې رانه غوښتې وه را مې وړه. ورته وی بچیه کار خراب شو، قد سبق بک یعقوب. یعقوب علیه السلام ستانه په هغه دعا کې مخکې والی کړی. د آخرت دعا خو د هغه شوه، خو خفه کېږه ځه، د دنیا دعا درته کوم. نو اسحاق علیه السلام بچی عیس ته د دنیا دعا وکړو، دومره بچی الله ورک. دا روم چې دی فارس دا د عیس اولاده ده او عیس ډېر مالدار او دومره میږي او دومره اوښان او د شمار نه ډېرې رمې رمې. د عیس یو بچی دی نوم یې دی ایوب علیه السلام. دا پیغمبر دی. دته خدای پاک د صابرانو مقام وښود چې څوک صبر وکړي دغه مقام دی. الله ته په ژړا شه چې خدایه دغه مقام راک. دا ژړا یوازې ایوب علیه السلام نه ده کړې، دا ډېرو پیغمبرانو کړې ده، خو الله یې نه ده قبوله کړې. نو عیس چې وفات شو، د ټول مال ایوب علیه السلام ته منتقل شو. میراث کې دغه یو بچی و، رمې غواګانې او مالونه. الله ورته 8 بچي ورکړي و، 6 لورګانې او دومره ښکلی صحت او پالوان. 3 بیبیانې وې. یوه بیبي د حضرت یوسف علیه السلام نوسی وه، د هغې نوم رحمه دی. رحمه د افرایم لور وه. افرایم د یوسف علیه السلام بچی دی. یوسف علیه السلام د زلیخې سره واده کړی و. اکثر خلک وایي نه و کړی، داسې نه ده، عام مفسرین وایي واده یې کړی. د هغې نه 2 لورګان، یو لور پیدا شوې وه او 2 زامن. زامنو نوم یو افرایم دی او د بل نوم میشا دی. نو د افرایم لور رحمه چې وه، دا ډېر دې ته الله ډېر حسن ورکړی و. د هغه نیکه د یوسف علیه السلام حسن دې ته منتقل و.
دومره ویښته مبارک یو چې په ځمکه به یې کش کول 12 کوسۍ یې د دې ویښتو نه جوړې کړې وې نو یوه بیبي دا وه 2 نورې وې ایوب علیه السلام چې سوال وکړه الله دعا قبوله کړه دا اوس داسې وخت دی چې شیطان وم اسمان ته ځي اجازت دی ورته وم اسمان ته لاړ او ملایکو سره ناست دی او ایوب علیه السلام به همیشه د الله ذکر کو الله ورته وفرمیل ابلیسه کیف وجدت عبدی ایوب زما دا بنده ایوب دې څنګه پیدا کړ ورته وی یا الله مال ډیر بچی ډیر بیبیانې ډیرې صحت زبردست طاقت د ټولو نه اعلی که ایوب علیہ السلام عبادت کوي نو ستا نه کوي دا ورته صحت او مال تا ورکړی دی که دا دې ترې لرې کو د سره تا نه یادوي ورته وی لعین هغه صحیح بنده مې دی اما یادوي وی نه ما ته اجازت وکړه چې زه پې مسلط شم ورته وی ځه د ژبې او د زړه نه غیر نور بدن ته مې ستا تسلط ورک دی چې راغی ایوب علیه السلام ته هغه په مونځ ولاړ دی ایوب علیه السلام ته ودرېد د ستا عبادت نه قبلیږي ځکه چې ستا مال حال او صحت ته برابر دی دی ورته وی وی ابلیسه دا دنیا الله دشمنانو ته تیاره کړې ده دشمن ته دومره نعمتونه ورکوي مؤمن ته جنت تیار کړی چې هغه جنت کې به څومره نعمتونه ورته وی ښه لاړه د دریاب غاړې ته او غاږ یې وکړه څومره پیران او پیرۍ چې وې که نه هغه یې ټولې راغونډې کړې ورته وی و پیریانو یو زبردسته موقع الله را کړې ده ما چې د آدم علیه السلام د سجدې نه انکار کړی دومره موقع راته نه ده پیدا شي راغونډ شئ او د ایوب علیه السلام چې څومره فصلونه او مال دي ټول وسوځوئ الله اجازت کړی هغه ټول مالونه یې ورته وسوځول ایوب علیه السلام په مونځ ولاړ دی ابلیس ورته راغی ورته وی د کم ذات چې عبادت کې هغه ذات خو ستا ټول مال وسوځو د اسمان نه ور راښکته که او مال یې درته ختم که ایوب علیه السلام چې سلام واړو ورته وی الحمدلله انه اعطانی واخذ مني دی رب را کړی او ویغستو وافرغ قلبي للعباده احسان را سره وکړه زما زړه عبادت ته وزګار کړه او بس بیا یې نیت وتړه ورته وی په دې کار ونه شو د ایوب علیه السلام د زامنو دا کارو او د لورګانو چې روزانه به د یو ورور کره به په شریکه ډوډۍ خوړه موږ او تاسو خو د یو بل نه تښتو هغه ټول ورونه به راغونډېده یو ورځ به یو ورور کره یو ورځ به بل ورور کره یو ورځ به بل ورور کره د ایوب علیه السلام یو بچی دی حرمل نوم دی دوی د حرمل کره راجمع دي دا خویندې ورونه او کور کې ډوډۍ خوري او خوشحاله دي چا لاس کې کاسه ده او چا لاس کې ډوډۍ ده او چا لاس کې جام دی او خوشحاله دي چې نن موږ د حرمل میلمانه یو شیطان دی خپلو شیطانانو ته وی د دې کور نه راتاو شه یو ټیله ورکوي او دا کور پې روغورځوئ کور یې پې راوغورځو 8 زامن او 6 لورګانې ټول یې ورته شهیدانې کړي دی عبادت کوي بیا ورته راغی ورته وی د کم رب چې عبادت کوې که نه هغه خو ستا هغه بچي ټول مړه کړه د چې سلام واړه ورته وی لعین هغه د الله و زما نه و چې رانه ویغسته نو زه خو اله عبادت ته اوزګار شم بیا یې نیت وتړم ورته وی په دې هم کار ونه شو ایوب علیه السلام چې سجدې ته لاړ
نو دا پلیت او بیکار اسویلې او پوکې د سجدې په ځای کې ورخوشې کو هغه بیکار او پلیت هغه پوکې په دې پزه ور ایینه شو ایینه لاړه ډېر ګرم و ډېر پلیت و مردار بدن یې اور وکړو دانې پرې راوختې ټول بدن یې خراب شو چې خراب شو دغه دوه بیبیانې چې وې دوی راغلی ایوب علیه السلام ته یې موږ ته طلاق راکړه تا سره ژوند تېرېدل ګران دي دغه یوه بیبي رحمه د یوسف علیه السلام چې کوم لمسی وه دی ورته وی ایوب علیه السلام زه تا نه طلاق نه غواړم اخري سلګۍ پورې به زه ستا خدمت کوم وجود مبارک دومره خراب شو چې همسایهګان راله ورته وی وځئ دا ستاسو مریضي به موږ ته راورسېږي او شیطان هم په دې همسایهګانو ورته وګرځېده چې دا سړی د ځان نه لرې کوي ایوب علیه السلام یې د کور نه وویستی باندې باغ غوندې و شاړې ونې پکې وې هغې کې ایوب علیه السلام د رحمه بیبي په کالیو کې تاو کو په یو ډیران کې کېښو شیطان خلکو ته ورغی چې دا ډیران خو دې باندې به تاسو خزل اچوئ او دته دومره خطرناکه مریضي لګېدلې ده چې تاسو ته به ولګېږي دا د دې ډیران نم لرې کوي ورپسې راله چې ډیران نم لرې شي دی بیا په یو شاړه کې ورته یو جونګړه جوړه کړه دوی سره چې کوم ستوان او کجوري و هغه ختم شو بیا ورته د خپلې بیبي وې که دې خوښی زه به دې کلي ته ځم او مزدوري به کوم او بیا به راځم ورته وی صحیح ده لاړه کلي ته بیا ټوله ورځ مزدوري وکړه دومره یو کپله ډوډۍ به یې ورکړه نیمه به یې دې میړه ته ورکړه ایوب علیه السلام ته نیمه به دې وخوړه کلیوالو نه پېژنده چې دا د ایوب علیه السلام بیبي ده شیطان ورته وی دا کومه ښځه چې راځي او دلته تاسو سره مزدوري کوي دا خو د ایوب علیه السلام بیبي ده دا جراثیم د ځان سره راوړي تاسو به ټول کلی خرابه کړي هغوی ورته وی موږ تا سره مزدوري نه کوو بس ختم 3 ورځو پورې دې دواړو ډوډۍ ونه خوړه 3 ورځ دواړه ډېر کمزوري دي دا بیبي مبارکه یو نانوایي ته ورغله ورته وی یو ډوډۍ راکه او خاوند او میړه مې ډېر زیات وږی دی او مریض دی ورته وی در کوم خو ستا ویښته ډېر اوږد دي د دې نه به یو کوسی راکې چې زه د خپلې بیبي د ویښتو سره وګنډم چې هغې کې حسن پیدا شي دا مجبوره وه د لوږې نه هلاکه کېدله یوه کوسی ورته پرې کړه او هغه ته یې ورکړه هغه ورته 4 ډوډۍ ورکړه ایوب علیه السلام ته چې راوړې ورته وی دا ډوډۍ کم ځای نه دي قصه یې ورته وکړه ورته وی د ولږې نه به مړه شوي وې خو تا به دا خپل ویښته دې نانبایي ته نه ورکول بیبي که کلم زه الله روغ کړم نو زه به دې 100 لختې وهم بیبي ورته وایي ما 1000 لختې ووهه چې داسې وخت الله راولي چې تا الله روغ کړي که د دې زمانې ښځې وې او موږ او تاسو ورته ویلي وې چې 100 لختې به دې وهم ښه زه ستا دومره خدمت کوم او لختې مم وهي مرداره نو کېدی شي چې نور یې وهلی وی ورپسې دومره پاکې بیبیانې ایوب علیه السلام مریضي ډېرېده تر دې پورې چې 2 چینجي راغله یوې زړه ته ورغی په هغې خوله ولګوله او یوې ژبې ته ورغی دې وخت کې دا رحمه بیبي چې وه دا تلې وه مزدورۍ ته دې وخت کې هغه سوال وکړه خدایه نور خو تا د ذکر نه وځم که زړه مې خرابه شي فکر نه وځم که ژبه مې خرابه شي ذکر نه وځم خدایه نور ما روغ کړه جبریل علیه السلام راغی 2 انار ورسره وو ایوب علیه السلام ته وی دا انار وخوره الله به دې روغ کړي یو انار چې وخورې ظاهر به دې روغ شي بل انار چې وخورې باطن به دې روغ شي 2 انار یې چې وخوړه الله ورته صحت ورکړه ورته وی دا ښی پښه ووهه
چې وی وهله چینه راووته ګرمه وی په دې ولامبه وی اوس دا چپه پښه ووهه چې وی وهله چینه ووته یخه وی دا وچیکه اوس هغه دوه چینجي چې راوتلي وو هغه دواړه د بدن نه وغورځېده هغه یو چینجی یو کوهي کې وغورځېده اوبو کې د هغې نه جوره جوړه شوه جوره پېژنئ که څوک چې لامبي که فکر مو کړی سړي پسې نښلي هغه د ډېرو مریضیو علاج دی چې څوک ډېر مریض یا پښې خوږېږي لاسونه خوږېږي هغه جوره عربۍ کې ورته علقه وایي دا ورپسې ونښله وه هغه چې دا مرداره وي هغه عامه وینه نه کش کوي چې کومه مرداره ده او د مریضۍ د هغه کش کوي او دا دویم چینجی چې وغورځېده د هغې نه د شاتو موچۍ جوړه شوه نو دا دواړه چینجي د عالم دپاره فایده شو ایوب علیه السلام روغ شو رحمه بیبي را روانه ده د کلي نه دی خو ښایسته ځوان دی ځواني ده بدن روغ دی نی پیژني چې دا زما هغه خاوند دی ورته وی ومیلمه دلته مې میړه و کمزوری و مریض و اوس نه ښکاري ورته وی زه یم که نه وی نه ته نه بیا ورته قصه وکړه چې جبریل علیه السلام راغلی جبریل علیه السلام راغی ورته وی دعا وکړه دی وخت کې الله ستا دعا قبلی ځکه د صابر دعا قبلیږي و یا الله مال راکه فورا مال بیا روغ شو یا الله بچی راکه بچی ورته الله ټول روغ کړه سی چې دی وخت کې غوښته الله ټول ورکړه الله ورته وفرمایل ای ایوبه دا کومه مرتبې ته چې ته مې ورسولې زما هر پیغمبر مانه د دې مرتبې مطالبه کړې ده لیکن دا مرتبه ما بل چاته ورنکړه بغیر دستان قرآن کریم چې خلاص کوي هلته وایي نعم العبد انه اواب انا وجدناه صابرا نعم العبد ان من ایوب علیہ السلام صابر پیدا کړ زمونږ ډېر ښه بنده دی او موږ ته رجوع کوي نو دنیا مسلمان باندې تکلیف راځي صبر چې وکړي الله یې د تکلیف نه خلاصوي جنت ته هم داخلوي په دفاتر او دیوان د نیکانو کې هم لیکي الله دې موږ او تاسو ته صبر